بسم الله الرحمن الرحیم. رائټ کلیک پرسنلایز او پرسنلایز کې کوم ځای و؟ باکګراوند کلر او لاک سکرین دی. ښه، باکګراوند عموما د کمپیوټر صفحې ته ویل کېږي یا هم دغه کومه صفحه چې ورته ګورو د څه شی ویل کېږي؟ باکګراوند. نو دغه باکګراوند موږ کولی شو دلته تنظیم کړو. بعض تنظیمات لري. لومړی که موږ وغواړو دلته تصویر انتخاب کړو، دلته موږ درې آپشنه لرو. تصویر دی، سولید کلر دی او سلاید شو دی. که غواړې تصویر انتخاب کړې نو راشه پکچر باندې کلیک وکړه، او که غواړې چې یو جامد رنګ ورکړې تا نه یو رنګ وي نو راشه په دوه آپشن باندې کلیک وکړه چې دا هم جدا آپشنونه لري. دا بیا په نوبت لولو. او که غواړې چې څو تصویرونه راشي په نوبت باندې یو ځي بل راځي هغو ته سلاید شو ویل کېږي. بیا دا انتخاب کړه. موږ اوس لومړی څه شی انتخابوو؟ تصویر. ځکه غواړو تصویر ورته انتخاب کړو. تصویر کې دلته آپشنونه تصویر راځي. موږ ته 15 هغه تېر شوي تصویرونه ښایي چې موږ د صفحې په منحیز باندې استفاده کړې وي یا هم باکګراوند کې انتخاب کړي وي. 15 هغه ښایي. خو که چېرې تاسو دونه کوم یو غواړئ چې انتخاب یې کړئ، په هر یو چې کلیک وکړئ ډېر اسانه او ساده صفحې ته وړي. وینئ وګورئ تاسو صفحه اوس چینج شوې وي په دې شکل باندې. خو که وغواړئ غیر دونه نور تصویرونه راوړئ راشئ براوزر ته. دلته نو که چېرې فلاش وصل کړی وي، خپل د کمپیوټر حافظه وي یا په ډیسکټاپ کې وي، هر ځای کې چې تصویر ولرئ نو دې ځای نه په استفاده باندې ادرس ورکړئ او په موضوع کې پیدا کولی شئ انتخابولی شئ. زه غواړم دغه صفحې ته کېږدم، انتخاب یې کړه، هماغه صفحې ته انتخاب شو. لاندې بیا یو څه تنظیمات نور هم لري. دلته خو موږ کولی شو تصویر انتخاب کړو، دلته پیدا کړو. دلته یو څه تنظیمات نور دي، تقریبا یو څو برخې. لومړی فیل دی. فیل نو په دغه شکل باندې چې مکمل دغه تصویر زوم کوي او ټول شاوخوا یې هم اطراف یې څه غلی کوي؟ ډکوي. سپین ځای نه پاتې کېږي. که تصویر وړوکی وي که غټ وي دا ځای پرې ډکوي مکمل صفحه. دا چې اوس دغه نور زه کار کوم بیا فیل باندې ډېر ښه پوهېږئ. بل فیکټ دی. فیکټ د تصویر کیفیت نه خرابوي. تصویر صحیح ویلي، خو کوم ځای اضافه شي هغه بیا سپین ویلي یا هم داس خالي رځي. وینئ مخکې فیل و، فیل نه هدف چې ټول ځای ډکولو، خو اوس فیکټ راغی. که تصویر په صحیح طریقه باندې راغی، تصویر ټول وصل کېږي، ټول صحیح رځي، کوم ځای کټ شوی نه دی، خو کوم ځای کې چې ونه رسېدل هغه مس خالي پاتې کېږي. او دریم حالت کې چیرې انتخاب کړل سټریچ معنی کشکوي. تصویر کیفیت خرابوي خو مکمل ډکوي او تصویر ته کشش ورکوي. کشکوي ورته وګورئ اوس هم ټول ویل کېږي خو یو څه کش کړی دی. وینئ داس لږ پته لګي یا هم ښکارېږي دا تصویر چې لږ کش شوی غوندې دی. نو دا هم د کش په حالت کې تصویر راشي. که نه ټایل ټوټه ټوټه ویل کېږي. دا تصویر هم اوس غټ دی، ټوټه ټوټه که چېرې انتخاب کړو هم صحیح نه راځي. صحیح مثال که نه پوهېږئ زه به راشم دغه به انتخاب کړم. دا یو څه وړوکی دی. موږ به دا لوګو انتخاب کړو او بل به هم ټایل ورته انتخاب کړو. وګورو چې انتخاب شو که نه. تر اوسه پورې نه دی چینج شوی. وګورئ دا چینج شوی که نه دغه دی چینج شوی، هلته یې نه ښودلو. نو دا د موږ اوس ټوټه ټوټه لوګوګانې راغلی ځکه هلته موږ ورته انتخاب کړی. اوس سپین ځای هم نه پاتې کېږي، خالي ځای هم نه پاتې کېږي او د موږ د تصویر کیفیت هم نه خرابېږي چې موږ تصویر یا کټ شي او یا هم کوم ځای کې خالي پاتې شي یا کش شي. تصویر کیفیت نه خرابېږي، فقط ټوټه ټوټه یعنې څو دانې تصویر نه موږ ته سلامت راوړي. وښکاري د ملګری امضای شي. پوه شولئ؟ او بل څه کار کا سنټر معنی مرکز کې یو تصویر ویلي شاوخوا ته خالیګان طبعا پاتې کېږي په دغه ترتیب باندې. فقط د سنټر کې تاسو تصویر راوړئ یا هم کوم تصویر مش انتخاب کړئ من حیث باکګراوند هغه راځي. سپان ته هم چې وګورئ دا نږدې کوي، زوم کوي. څومره چې ښکاره کېږي هغه ښکاري او څومره چې ورک شوی اوس دغه د لوګو هغه سر حالت زه نه وینم چې څه شی دی یا نه ورک شوی. کیفیت هم نه دی خراب کړی خو فقط ډېر نږدې کړی، دومره زوم کړی دغه ټول هغه په فیل کړی او کوم چې نه ښکاره کېږي هغه نه ښکاره کېږي. دا حالتونه دي. نو په دغه حالاتو کې چې هر یو حالت انتخابول ورته انتخاب وکړه. فیل انتخاب کو فیل عموما ښه راځي، ښه ډکې وي او دلته کولی شئ چې هر یوه باکګراوند یې پکار وي انتخاب یې کوئ. دوهم روزه ورته وي چې سولید کلر زه غواړم یو جامد یو رنګ ورکړم. کلیک پرې وکړه، رنګونه درته راځي. اوس نه کولی شم رنګ انتخاب کړئ کوم رنګ راشي. زه درته دا سره رنګ سم ډېره لګي دا دې وي. سور نه دی دا ګلابي دی که څه شی دی نران وي کوري رنګ لري. نو موږ نه پوهېږو خو نجونې بیا ډېر ښه پوهېږي. اوس وایي اوس به لاس رقم رنګونه است راشو شین به ورته انتخاب کړو. دا هم شین شونه دا ټول جامد رنګونه شول. وینئ کولی که چېرې په دغو رنګو کې خوښ نه وي یا هم په رنګو باندې که چېرې په دغو رنګو کې نه خوښېږي کسټم کلر باندې کلیک وکړه خپله رنګ جوړ کړه. د څو رنګو په ماینس کې کوم رنګ دی چې خوښه وي بس انتخاب یې کړه. ډان ورته وایي هماغه رنګ به انتخاب شي چې هر یو رنګ و. راوبشو ورته ویو چې سلاید شو هم پکار ده. دو باندې چې کله کلیک وکړئ دلې څو تصویره تاسو کولی شئ چې ورته معرفي کړئ. تا نه یو نه څو تصویره. خو مخکې له دې چې تاسو وغواړئ تصویرونه ورته معرفي کړئ تاسو به یو فولډر جوړ کړی ورته مختص. داسې نه شئ کولی چې فولډر کې بیا یو انتخاب کړئ. جدا یو فولډر به درته جوړ کړی وي. اوس یې زه نه لرم یو دانه او څو دانې تصویره وکړئ. زه به راشم تاسو په مخکې به یو فولډر دلې جوړ کړم. مثلا کنټرول شفت ان دلې به څه شو تصویر همدا نیو فولډر دی وي او دې کې به یو څه تصویرونه واچوم. تصویرونه شته هم نه دي خو دغه یو څه تصویرونه دي. دا به انتخاب کوم، دا به انتخاب کوم، دا به انتخاب کوم او بل دا به هم انتخاب کوم.
دا به هم انتخاب کوم چې دا ټول راشي تر څو هلته یې وګورئ ووینئ دا مې انتخاب کړی خو دا باید انتخاب نشي او ورپسې دا به هم انتخاب کړو دا به هم انتخاب کړو دا به هم یو انتخاب کړو دا به ټول څه کلیک کړو کنټرول ایکس پی کړو او دلته به کنټرول وی کړو تصویرونه راغلل نوم یې هم نیو فولډر وایي دونه بېرته وځو ښه سلاید شو باندې به کلیک کړئ دلته به راشئ براوز ته او دلته به تاسو یو فولډر ورته په نښه کوئ دلته تصویر نه ګوري دغه هم موږ ورته انتخاب کړی دوه تصویره و سکرین شاټونه و دومره ښه یې نه ورغلي راوشو مثلا ډاونلوډ کړي و که نه په څه نامه باندې و نیو فولډر دلته ګورئ ډېر تصویرونه و تصویرونه موږ ته نه ښایي فقط فولډر دا به خلاصوئ نه چې تاسو یو پاند کوئ فقط همدا ورته انتخاب کوئ او چوز دس پکچر باندې به کلیک کوئ هماغه انتخاب شو لاندې وخت دی څومره وخت وروسته چینج شي همدغه تصویر نه کلیک پې وکړئ کمترین وخت یوه دقیقه ده زه وایم چې یوه دقیقه وروسته د چینج شي زیاترین وخت څه شی دی یوه ورځ شپږ ساعته یو ساعت دېرش دقیقې دغه وخت دی دومره وخت وروسته د څه کړی شي چینج دی شي او تر څنګ یې دلته بل اپشن هم دی یو اپشن شفل دی شفل څه معنی لري شفل نه هدف دا دی مثلا موږ په هغه کې واچول فولډر کې تصویر دی اول رغلی دوهم درېیم څلورم داسې په ترتیب باندې رغلی که نه که چیرې شفل اپشن باندې کلیک وکړئ بیا هم داسې په ترتیب باندې راځي دلته سکرین په سر هم یو ځل اول تصویر راځي بیا چې رایټ کلیک هم وخت پوره شي او په نیکس باندې کلیک وکړئ بل تصویر راځي دوهم راځي بیا درېیم بیا څلورم خو که چیرې هغه اپشن آف وي آن نه وي بیا غیر منظم راځي یو ورځ چې اول راغی بیا شپږم راځي بیا درېیم راځي بیا لسم راځي دغه د رتګ حالت یې څه وي غیر منظم وي منظم نه وي نو شفل د غو مربوط کی یو بل هم اولو سلاید شو وین آن بیټری پاور که چیرې بیټرۍ کې وي یا هم د چارج نه وي په دغو حالت کې چې پرېږدی اوس که چیرې دلته برق وصل کې دی چینجېږي او که چیرې برق نه وي ورته وصل نه چینجېږي هم بدلېږي نه خو که چیرې دا اپشن باندې کلیک وکړو ورته وي چې اجازه ورکړه چې د بیټرۍ نه هم مصرف و یعنې برق نه ورته وصل بیټرۍ نه هم مصرف و څه کار وکړه دا د چینج شي وروسته له دې چې یوه دقیقه پرې پوره شي د خپله څه کېږي چینجېږي یا غیر دغه نه که یوه دقیقه وروسته یا د خوښ نه شو کوم تصویر یوه دقیقه دې نه شو ورته کتلی خوند یې درکړله رایټ کلیک او په د نیکس باندې کلیک وکړه خپله بدلوي صحیح شو دا طریقې دي چې سلاید شو یا هم څو تصویرونه کولی شي ورته انتخاب کړي نو بعد سره هر یو ورځېدو کولی شي ډېر تصویرونه بګراونډونه انتخاب کړي او دا تنظیمات هم هماغه تنظیمات چې لږ مخکې مو وې دا خو مشکل نه وي موبایلونه مو جوب ته کوئ چې هغه نه ورکېږي متوجه اوسئ تا ته وایم خو نور لیکې ماس کوئ چې موبایل کې مصروف یې او تر څنګ بیا ځو کالر ته کالر څه کار کو څوک ورته وایي رنګ چېرته رنګ ورکوي ښه دغه بعضې تنظیمات موږ لرو لکه دغه لیکنې دا ګوره یو لینک دی یو نوع رنګ یې خستی دی دو رنګ انتخابوئ بل هم دغلته یو اپشن دی موږ ښایي چې ته اوس فلم په کالر کې وینې داسې یو رنګ لري دا ځای دی او که چیرې یوه سفره خلاصه کړو دغه فایل ګورئ په یوه رنګ دی یا کله کله دغه ټایټل بار هم یو رنګ وي دا اوس وایو دغو ځایو یا هم د دغو رنګونه دو ځایونه موږ کولی شو چې ورته انتخاب کړو یا هم رابر کړو کوم یو رنګ دی پکار دی راشه انتخاب یې کړه مختلف رنګونه دي کولی شو موږ یې دونه انتخاب کړو مثلا دا رنګ وي یا هم دا رنګ وي هر رنګ چې انتخابوي موږ ته چینجېږي دغه بعض تنظیمات یې وینئ دلته یو بل اپشن دی اتومات یې بدلوي دا بیا څه کار کو دو باندې چې کله کلیک وکړئ بیا تا نه پوښتنه نه کوي چې کوم رنګ غواړئ خپل اتومات یو رنګ انتخابوي لکه څه رقم رنګ ورته وګورئ دو باندې چې کلیک وکړئ تاسو د صفحې د بکګراوند نه یو رنګ انتخابوي وګورئ صفحه څه رقم ته ده زموږ په صفحه کې داسې یو رنګ دی که نه دا خو بیخي دا بل چاته بروشر جوړ کړي و هغه پاتې دي دلته ښه دو ته اوس وګورو چې کوم رنګ یې اخیستی دی عین دغه په کوم رنګ باندې چې دغه متن لیکل شوی همدغه رنګ یې واخیستلو زه به راشم یو بل هغه به انتخاب کړم یو بل تصویر بکګراوند به انتخاب کړم اوس ګورئ دغه رنګ یې اخیستی دی که زه چې چیرې تصویر بدل کړم نو رنګ بیا هم څه کړلی شي بدل به شي دو رنګو ته وګورئ ښه ورته متوجه یې که نه زه به دا تصویر انتخاب کړم رنګونه اتومات چینج شول دا اوس څه کار کو اتومات د خپل بکګراوند نه یو رنګ درته ښلي چې بکګراوند کې هر یو رنګ خوښ شو د موږ نه یو رنګ تاسو ته خوښوي او ښلي یې نو دا اتومات کار کو دا به هم بیرته غیر فلکولان دی یو دوه اپشنه نور هم دي دا به هم ولولو ښه لومړی دا موږ ته یو هغه ورکوي دغه ځای ته یو څه شفافیت ورکوي دا چې آف یې ورکوي چې آن یې کې نه ورکوي دغه ځای ته اوس ګوره کله چې داسې لږ وړوکی کړو دغه ځای یو څه شفاف ښکاره کېږي یا نشاط هغه ته ښکاره کېږي لږ څه وینې دو سړی ته او بل دغه ټاسک بار هم لږ شفاف ښکاره که چېرې دا آن کړئ دا مکمل سپین کېږي ټاسک بار هم سپین شو دغه هغه دی چې دا کوم رنګ باندې ښکل شي ګلاسیک شکل ولري که ونه داسې لږ ګلاسیک شکل ته هغه کې وي یاړې وي
بل وی سٹارټ ټاسک بار اند اکشن سنټر وی دا هم د رنگ ولري کې ونه لري کې تاسو انتخاب کوئ هم دا رنگ لري ګورئ د بدل شو دا نور کوم نمونه چې خاص دي دا ټول وختل اول هم ټایټل بار اند وینډو بارډر ټایټل بار او د وینډو بارډر اوس دا یو وینډو دا بارډر لري شو خو ته نه خورا کیږي بارډر نه خورا کیږي موږ دا لورته چې او خورا دي شي ورسته له ورته ګورئ چې بل نور خلاص کما ټایټل بار هم مکمل د رنگ شوی نه د غځوي لګ مخکې نه وو او که چیرې لګ وړا کوي بیا بارډر هم خوراکیږي مو ته خوراکي خو تاسو ته نه پیګوي نه داسې شین غوند رنگ لري په دغه ځای کې اما هغه دی نو وی کنه وی کولای شي د ځای انتخاب کوي ک غوړی یا خوخي انتخاب کوي او کنه غوړی باندې خو او دا هم عمومي د صفحه رنگ دی دا کوم وینډو چې خلاصيږي څه رقم ته وي ډارک کلایټ وي دا دوه رنگ لري کولای شي بده کې یو رنگ انتخاب کوي موبایل کې مشته دلته لیبوي کنه نو هر یوم چې خوخي کولای شي انتخاب وکړي ورپسې رزو بچشته لاک سکرین ته لاک سکرین چې تل کې په موبایل کې هم دوه نوې صفحې لري کله چې موږ صفحه ورته کیو څو نو دي دوه نو یو خپل هم ورته وی او بل لاک سکرین هغه دی هم په اصطلاح دغه بیک گراوند دی هم وي اوس لاک سکرین چې د لاک په حالت کې کومه صفحه خوراشي یا هم څو صفحې وي سره رقم رنگونه وي دا هم د موږ بیک گراوند غو اپشن نه لري چې لومړی هغه د وینډوز صفحې دلته د وینډوز یو څه اضافه دي بل د تاسو د خوښي دی او بل شي دی سلاید شو دی دلته رنگ نشته دی هغه رنگ د ځای نه منفي کړی دی د وینډوز باندې کلیک وکړئ هغه د وینډوز چې کومه صفحه ولري هغه د وینډوز صفحه درته راځي او همدارنګه پکچر باندې کلیک وکړئ راشه خپل تصویر ورته انتخاب کړئ هم 15 دانه هغه تیر شوی تصویر نه دي تاسو انتخاب کړئ نو هغه هم پاتې دي کله نه انتخاب براوز باندې کلیک وکړئ نور تر خلاصي کولای شئ انتخاب وکړئ د هر ځای تصویر انتخابوي کولای شئ د ځای نه هم انتخاب کړئ زه به د ځای ورته انتخاب کوم دغه تصویر غواړم چې لاک سکرین ته وي لاک سکرین سره کوم ته حالت دی وین کې ال چې تاسو کله پریس کړئ تاسو کمپیوټر لاک سکرین ته ځي هم لاکیږي زه اوس وین کې ال پریس کوم په ویډیو کې ورسته د لاک نه حالت نه راځي سیده وین کې ال دا د مکتمه صفر خبره شو یا هم راغله دلته به بیرته راشم خپل پاسورد ورکوم را خلاص وکم کمپیوټر خلاص شو او صفحه مو هم ولیدله مو لیدا کنه دلته لاندې یو دوه اپشن نه هم دي دا اپشن که چیرې آن وي بعضی مسیجونه دي په لاک سکرین حالت کې درته راشي کرانه شي موبایل کې هم داشته دي کله چې هغه لاک وي کله کله د واتس اپ او د مسنجر مسیجونه درته راشي خوراشي کرانه شي کولای شي انتخاب وکړي بل هم شو لاک سکرین بیک گراوند پکچر آن د ساين ان سکرین کله چې تاسو غواړئ ساين ان شي نو په حالت کې بیک گراوند وخی کې ونه خی لږ مخکې مو چې پاسورد ورکول تاسو متوجه وي یو رنگ پیروغه مکمله صفحه که چیرې دا آن کورسته لدی به رنگ نه رځي هغه په بیک گراوند کې به صفحه خورا کیږي او تاسو پاسورد حالت ورکول شي راو شو اوس که چیرې لیکنه کوم نه لږ مخکې په دغه حالت کې یو رنگ راغی زه به اوس بیا هم پاسورد ورکوم چې څوک نه وي پوښي بیا بل حالت کې ګروز ګوري بیک گراوند دی ښکاري زه پاسورد ورکوم هیڅ مشکل نشته خو که زه چیرې راشم دا حالت غیر فعال کوم اوس وین کې ال پریس کوم او زه چې اوس پاسورد ورکوم وینې ټول رنگ شو دا اپشن کاری دی او لاندې یو څو اپشن نور هم لرو دوه اپشن دي یو سکرین ټایم اوټ سیټینګ دی بل هم سکرین سیور سیټینګ دی دا به هم ولولو سکرین ټایم اوټ سیټینګ ته چې کله لوډ شي دا له دوه حالات دي په دوه حالاتو کې دي دوه حالات په دوه حالاتو کې هغه یو پوکسونه پیلې او یاري خو ته دوی خبرې دي دا له اوس ما خبر ده خو یو د سکرین د ګلدو حالت بل کوم حالت سلیپ حالت سکرین د ګلدو حالت او حالت کېږي چې کله د صفحه ګل شي موبایل بم کله استفاده کړي استفاده تر نه کوي د صفحه ګل شي بیا چې کله زر بٹن پریس کې یو کول شوی نه وي بیا کولای شي ویني کله ګروسته بٹن کلیک اځخل شوی وي ګل شوی وي بیا نه لاک شوی هم وي نو دا هم هغه حالت نو دا سلیپ یو لاک حالت پکر وکي او دا هم ته د ګلدو حالت سلیپ ځول د تشریح کوم چې سلیپ د کمپیوټر کوم حالت ویل کی سلیپ مو نو ویل کنه ښه سلیپ د کمپیوټر کوم حالت ویل کی کله چې کمپیوټر سلیپ شي نو د کمپیوټر 80% پرزه باندېږي یو 0% شاوخوا خلاص پات کیږي کمپیوټر مکمل داس کیږي لکه ګل چې وي خو ګل نه وي هغه کوم څه چې کمپیوټر کې خلاص پات وي هغه ما خلاص پات کیږي صفحه ګلېږي تکمه ګلېږي او تکمه چې پرس کوي هیڅ کار نه کو کته وګړي به ته د کمپیوټر نه استفاده وکړي د پاور بٹن یا هم هغه د روشنېدلو بٹن به پرس کوي بیا ورسته دغه چلاندېږي بیا تاسو نه پاسورد غواړي دغه حالت سلیپ ویل کی یعنی عین لکه ګل داس وي هر څه ګلي فقط دغه چلاندو تکمه نه وي دغه بٹن لاګي پوښلې په سلیپ باندې او سکرین حالت به کوم حالت سکرین حالت هم د اوس مې چې پری خولې ولاس دغه ورسته 15 دقیقې ورسته ته صفه ګولېږي کول شوی نه وي بیرته چې څنګه د ماوس باندې چې څنګه ګوته ولګي بیرته روښانه کیږي یو بٹن هم چې داسې کلیک ما بیرته روښانه کیږي یو انداز نه لکه سلیپ دا نه بیا دوه حالت دي وی کچېره کمپیوټر ته چارج واصل وي څومره وخت ورسته د صفه ګول شي او کچېره چارج نه ورته واصل کوم حالت څو وخت ګول شي لومړنی هغه حالت چې چارج نه ورته واصل کچېره د مو کمپیوټر ته چارج نه واصل لکه دوه غونډه ما په سیم کې وي یا هم بل ځای کې
یو ځای کمپیوټر نه ووځم څومره وخت وروسته د صفحه ګل شي دغه وخت دلته کولی شو ورته تعیین کړو 2 دقیقې وروسته ګل شي 3 15 تر 15 کولی شو ورته معرفي کړم په هدف باندې پوه شوئ څه وخت د صفحه ګل شي لاک کېږي نه کلپېږي نه فقط دا صفحه څه وخت ګل شي بیا چې څنګه راشي دغه ماوس داسې کې بېرته روښانه کېږي دغه وخت کولی شي ورته تعیین کړي خو په کوم حالت کې په هغو حالت کې چې برق ته نه وي وصل چارجر یې نه وي ورته وصل داسې کمپیوټر وي زه ورته وایم چې 15 دقیقې وروسته زه چې 15 دقیقې استفاده ونه کړم د صفحه دې ګل شي ښه که چېرې چارج ته وصل و څه وخت دې ګل شي د چارج غم یې نشته درسه تشویش یې نشته څه وخت دې ګل شي کولی شي هغه ورته تعیین کړي 10 15 شل چې هر څومره یې ته خوښه وي تا لپاره لازم وي او دوهم حالت سلیپ دی څه وخت سلیپ شي ته د کمپیوټر نه استفاده نه کړې څومره وخت وروسته کمپیوټر سلیپ شي چې د بیټرۍ په حالت کې وي او که چارج په حالت کې هم د برق په حالت کې وي څه وخت ګل شي بعض حالاتو کې مثلا یو شخص بیرون ته وځي هر کله کوم 15 دقیقې کمپیوټر نه استفاده ونه کړه د سلیپ شي نو چې کمپیوټر سلیپ شو بیا پاسورد هم خلی نه لاک کیږي بیا بل څه ګوت نه شي پیوایلای د بیټرۍ په حالت کې او که چیرې چارج ته وصل و بیا د لږ ډیر وخت وروسته سلیپ شي 15 دقیقې وروسته د سلیپ شي ځکه چې چارج غم نشته درسه او داسې کوم خطر هم نشته چې کروش شي ته ولېږي او ولېږي خطر نشته دومره وخت وروسته سلیپ شي نو په دوه حالاتو کې خپل ځان ته کولای شي چې دلته تیار کړي څه وخت سلیپ شي څه وخت ګل شي او څه وخت به خلاف شي پوه شولې په دوه په باندې پورا معنا باندې پوه شوي ښه را وشو په خیر دلته یو بل آپشن هم لرو هغه آپشن به هم وګورو دا ځل به راشو سکرین سیور سیټینګ ته دا بیا کوم سیټینګ دا دي دا بعض وخت مو کمپیوټر کې لیدلی وي کوم وخت چې داسې یوه دقیقه 2 دقیقې کمپیوټر نه استفاده ونه کړئ د بل چا کمپیوټر کې مې کلیدلي وي داسې تصویرونه راشي یا تصویرونه راشي یا بعض سټایلونه بعض ډیزاینونه راشي هغه موږ دلته کولی شو خپل کمپیوټر ته تعیین کړو او یا هم وښیو په دغه باندې به کلیک وکړئ اوس نن دی زه ورته وایم چې 3D ټیکس زه غواړم هر یو جدا جدا آپشن دی دا ټول ولو 3D ټیکس زه غواړم چې یوه لیکنه راشي زه کمپیوټر نه یوه دقیقه 2 دقیقې استفاده نه کړم لیکنه دې راشي څه رقم لیکنه دې راشي سیټینګ ته راشه سیټینګ کې لومړی ټایم راشي یا هغه وخت ساعت راشي که لیکنه راشي لیکنه انتخاب کړه لیکنه کې به دوه ځای کې ورته ولیکي چې د هر شی لیکېدل چې هر شی لیکي لیکلی شي سمه شوه دا به زه ورته ولیکم چې ATR دا زه غواړم چې راشي او ورپسې ریزولوشن یې دی سایز یې دی او روټیشن سپیچ یې دی دی کیفیت دی دغه نور یې خپله کیفیت روښنایي یې څومره وي کمه وي که زیاته وي دا به هم کمه کړو او بل د سایز یې خپله د ATR چې ولیکل شي واړه ولیکل شي که غټ ولیکل شي د سایز څومره وي دغه یې اندازه ده که وړوکی ورته انتخاب کړو وړوکی او همداسې څومره چې لارج طرف ته ځئ لوی کېږي زه به وړوکی ورته انتخاب کړم بیا به بل ځل لارج انتخاب کړو چې فرق باندې پوه شئ او دغه کوم چرخش باندې چې تاویږي یا هم کوم سټایل باندې چې تاویږي د تاویدو دغه سرعت څومره وي څومره سرعت باندې تاوي زه ورته چې بیخي ورو ورو دې تاو شي او ورپسې را وشو دلته به د تاویدلو چرخش یا هم سټایل ورته انتخاب کړو دا هغه د تاویدلو سټایل دی نن هیڅ دی نه تاویږي سپن دی اول د سپن ورته انتخاب کړو او دلته هم کولی شئ د متن رنګ ورته انتخاب کړئ دغه کوم متن چې تاسو لیکلی په کوم رنګ باندې شي زه درته وایم چې بیخي د وچ په سره شي صحیح ده اوکې به ورته ووایو اوس راشه موږ خو نشو ورته دلته هغه وخت دی څومره وخت وروسته چې ته استفاده ونه کړې دا راشي اوس یوه دقیقه موږ نشو ورته په تمه کېدلی ورته وایي چې پریویو یې کوئ کلیک پرې وکړه کله چې یوه دقیقه موږ د کمپیوټر نه استفاده ونه کړو داسې ATR ځي 3D هغه اندازه خو وینئ موږ سمال انتخاب کړې وه همدا یې وړه ده او دغه تاویدو سرعت هم وینئ ډېر کم دی ریزولوشن دغه کیفیت روښنایي هم ډېره کمه ده دا موږ کم انتخاب کړې وه اوس به راشو برعکس بکو تنظیماتو ته به راشو دا به هم ښه لوړ کړو او تر څنګ سایز به هم لوړ کړو غټ ولیکل شي ورته د موږ سکرین غټ دی او تر څنګ زر زر دې تاو شي ډېر ورو تاویده اوکې که راشه پریویو یې که وینئ اندازه یې دوه ته لویه شوله او سرعت یې هم دوه ته شو او د کوم رقم چې تاویږي همدغه سټایل موږ ورته انتخاب کړی او ځای په ځای تاویږي راشه ورته وایي چې سټایل یې د هم څه شي سیسا دې شي دا ورته انتخاب کړئ چې دا کوم سټایل دی ورته وګورئ دا اوس لږ مختلف سټایل دی یو سر ته او بل سر ته ځي نور سټایلونه به هم وګورو تر څنګ یې و بل ته به راشو کلیک پرې وکړئ او دا وکړئ دا لکه مایه اعلان وي مختلف سټایلونه دي چې هر یو سټایل هم خوښېده په کار هم کولی شئ انتخاب یې کړئ صحیح دی دا خو د لیکنې بخش کې وه دا ځل ورته راشو ورته چې نه لیکنه نه کړو غواړم تشه صفحه دې راشي یوه دقیقه وروسته د تشه صفحه راشي کلیک پرې وکړه پریویو کې داسې تشه صفحه به درته راشي ارامه صفحه به وي همدارنګه ورته وي چې نه بابل دې راشي بابلز دا کوم سټایل دی ورته وګورئ دا به دا رقم سټایل دی ګلېږي نه په همدغه صفحه کې داسې پکاڼې درته پیدا کېږي نه نه دا چې کله یوه دقیقه استفاده ترې ونه کړئ دا شی ځي اوس چې دا څنګه په ماوس د اندک لاس ولګي یا هم لږ ټچ کړي بېرته خپل عادي حالت ته ځي څنګه داسې کړه لاړه عادي حالت ته راغی دوه ګټه دا ده فقط وړه د فکر راوه
مخه ته کې د جړلې بس تر توي کې قرارېږي پوه همدا یو سټایل ده سړي خوښېږي بازار نه هیڅ ګټه نه لري فقط بعض وخت کې ته چې زه خسته کېږم دا چې وینم له خوند کې وي روحي آرامش کې وي بس هغه یې کوه تورې څپې نښه دی اوس نور هم شته دي راشه مثلا دا ورته انتخاب کړه که د ماشومان وي هغه ډېر ښه پرې قرارېږي که وخت ډېر خسته شي داسې ورته ګوره دا هر شی نو دا برخې د سټوري نه دي بس د وینډوز دی غواړې تصویر ورته انتخاب کړي بعضې حالاتو کې بعض تصویرونه ورته انتخابوي خپل یو 100-200 تصویرونه ورکتار کړي وي یو ځي بل ځي هغه هم کولی شي انتخاب کړي دلته فوټو انتخاب کړي سیټینګ ته به راشئ دلته به هم لکه مخکې غوندې ماسې فولډر ورته په نښه کړي صحیح ده که نه ځای ورته په نښه کړه موږ چېرته جوړ کړو ډاونلوډ کې مو جوړ کړو که نه ډاونلوډ کې مو جوړ کړو ډاونلوډ به اوس دلته چېرته وي ډاونلوډ ته به راشو ډاکومنټ سیف ویډیو ډاونلوډ به اوس په سی کې هلته یې نه نفسي فولډرو کې مجبوري وګورو هغه لیار ورکې وي تو وګورم ډسکټاپ کې خو هم داسې کوم څه نه لرم ATR تو دلته پیدا کوم ډاونلوډ ته ګورې خو دغه دی همدا دی که نه کلیک کوئ فولډر څه په نوم و دغه دی نیو فولډر کلیک یې کړه دلته بیا لږ تنظیمات دي څومره وخت وروسته چینج شي تیز چینج شي متوسط که د ورو اندازه نه لري چې تا ته دله وخت درکړو دله په قدر حالت است تیز متوسط د ورو زه ورته وایم څه شه فاست چینج شي او دا هم هماغه شفل دی منظم که غیر منظم خوښه دی چا رقم دی بس طبیعت وي ما رقم دی که اپلای که یو پریویو کو کلیک پې وکړه اوس نو زر داسې چینجېږي موږ فاست انتخاب کړو دا نو زر چینجېږي صحیح شو کولی شي داسې چینج کړه انتخاب یې کړه او ورپسې دا بیا څه کار کړو دا اپشن چې کله آن وي هر وخت که دو حالت ته لاړو بیا چې څنګه ماوس لمس کې تاسو نه پاسورد غواړي که چیرې دا آف وي پاسورد بیا نه غواړي یعنې پاسورد یوه ده که وروسته در نه غواړي دا بیا د رقم ته حالت کېږي چې بیرته روشن کې پاسورد وغواړي که ونه غواړي دا تاسو مربوط کېږي چې کوم حالت یې غواړئ چې تنظیم یې کړئ ومن الله توفیق دا مو د نن ورځ درس و سبا ته بخیر دیم ځای سوال پوښتنه لرئ